خېټه کې مې دا شوې صابین ته ورځمه خېټه مې خرابه شوه لا دې بس هغه پیسې وروره دا کور ستاسو دی او زنګ دی پمپ والا ته یو 3000 روپۍ بقایه پرېښوده د ټپکې ته لږ ګوره زه هغه پیسو پسې ورځم بېغمه شه تیلو ټپکه روکاږه د څه تیلو ټپکه دې ځای کې د وختي پلار ناسته هغه درنه کړې ده که نه یاره مازغه دې په ځای دي زه تللی وم پیسو پسې وه ټپکه ده درنه کړې زما پلار سهار وختي تللی ډوپیاله او دې کور کې یو ځای یم تلې وانې شوې جوړې اوهو خپل پلار نه څه جواب ورکوم چې ټپکه چا یوړه د پلار کورې دې داسې پکې ګرځي وایم یا بچوړیا چې په کوم څیز پسې ګرځې ځان مه په عذابوه د دې پرچ دا دروازه لاندې نیکو لوکه دغلته پرتې دي او چې راویخلې نو بیا ماله خواله راشئ سم درته نه ویم د دې زوړ ګرف سره خو د دنیا مال پروت دی خو زه مړی څه راته ویلې هم نه شي ورځم چې څه وایي کېدای شي په دې مې خدای وبخښي ثواب مې وشي راځه بچي کښېنه دا خپې مې لږې اوچتې که دې کړه ما بچي مه یارېږه ما ته خانداني معلومېږي ځکه چې دا کار ستا جامې سره نه ښایي خو کېدای شي بچي څه مجبوري به دي وایم بچي ګپ لګو پرې راوخېږه وایم بچي ما یو خوب لیدلی دی د هغې تعبیر به راکوې وایي تعبیر که تعبیرونه وایه داسې چلو بچي چې زه په کټ کې ناست وم او خوب مې لیده چې په یو لویه صحرا کې روان وم او هلته روغ شوم چې روغ شوم نو بس دا یو اواز به مې کړ اجمیره بچي اجمیره بچی خواله میرا شاه اجمیره بچی خواله میرا شاه چی بابا؟ ویما بچی نیسا خال دی مرگ لیوا دی نیسا